لسګونه زره کډوال چې د مراکش له لوري د شمالي افریقا په ساحل کې د هسپانیې سیوتا ښار ته داخل شوي وو، نږدې هماغسې ژر بیرته مراکش ته واستول شول لکه څنګه چې راغلي وه. د هسپانیې د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراندې مرلاسکا وویل esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas y evidentemente debo decir negativamente. حقیقت دا دی چې د دواړو هیوادونو همکاري د حالت یوازې په 24 ساعتونو کې بیرته تر کنټرول لاندې راوست. هغه کسان چې د جولای په 13 باندې قانوني توګه سیوتا ته داخل شوي د قانوني کېدو هیڅ حق نه لري. له همدې امله په لږه موده کې بیرته خپل اصلي هیواد ته واستول شول. د امریکا معتبر ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د اگست په لومړۍ نیټه د شنبه په ورځ په دې اړه خپل راپور کې لیکلي د هغو غیر معمولی غنو خلکو ناڅاپي راتګ چې سیوتا ته ورننوتل داسې شکونه پیدا کړل چې خای د پیښه قصدن تنظیم شوی او له نړیوال سیاست سره تړاو ولري. د هسپانیې لومړی وزیر پیدرو سانچز د ایران د جګړې له تر ټولو سختو اروپایي مخالفانو او همدارنګه د اسرائیلو له څرګندو منتقدانو څخه دی. د هسپانیې د ترانسپورت وزیر اوسکار پونټې په ایکس کې په یو مبهم پیغام کې داسې اشاره ورکړې چې ګواکې اسرائیل د سیوتا له پیښې سره تړاو لري. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په دې وروستیو کې هسپانیې ته خبرداری هم ورکړې وه. ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. دی وايي اسرائیل به د هغو کسانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي چې پر موږ برید کوي. هسپانیې زموږ اتلان یعنی د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو سرتیري چې زموږ په آن د نړۍ تر ټولو اخلاقي پوځ دی بدنام کړل. زه به هیڅ د هیواد ته اجازه ورنکړم چې زموږ پر ضد سیاسي جګړه پر مخ یوسي او د دې کار سمدستي بیه ورنکړي. ואת העוינות הזאת אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר مיידי. خو لا تر اوسه رسنیو داسې څرګند شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښیي آیا اسرائیلو په رښتیا هم په دې پیښه کې لاس درلود او که نه. دغه ډول په هسپانیا کې د سومار په نوم چپی ګوند چې د حکومت ائتلافي شریک دی د ملګرو ملتونو د کډوالو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ته شکایت کړي. ګوند وویل په دومره لږ وخت کې د لسګونو زرو کسانو هم مهاله اوختل د عادي کډوالۍ له بهیر سره سمون نه خوري او ښایي د مراکشي چارواکو د فعال همکارۍ نښه وي. واشنگټن پوسټ بل ځای لیکلي په مارچ میاشت کې امریکایي لیکوال او د پینټاګان پخوانی سلاکار مایکل روبین یو مقاله لیکلې وه او مراکش یې هڅولی و چې خپل وګړي سیوتا او ملیلې ته ولیږي څو د دغو سیمو د مراکشي حاکمیت ادعا پیاوړې کړي. هغه د 1915 کال د شنه لاریون یادونه کړې وه، هغه لاریون چې زرګونه مراکشیان له لویدیځې صحرا ته داخل شول. د هسپانیې د کورنیو چارو وزارت وویل چې د شاوخوا 500 زرو څخه تر 80 زرو کسانو له ډلې د جمعې تر ماښامه پورې 48 زره او 300 کسان بیرته مراکش ته ستانه شوي وو او سلګونه نور هم د شپې په اوږدو کې ووتل. د سیوتا د حکومت یو بیان وویل چې په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان د ښار ته د ننوتلو پر مهال مړه شوي دي. مجاهد جواد، سرچینه واشنگټن ډي سي. Yes,